کله په کوواډ کې واقعه وشوه د ناستو سپین ږیرو مشرانو چې یې په خولې خوري اورکزي سره زیاتی وشه ته ورغلی هغه سړي سره شانه به شانه ودار یې بیا دا دوره جرګې چلوري په غلجو چې کسنګبله جي سره ناست کې پرتلی و دې ته نه خبرې کوم د سامې موضوع کې کله جرګه کوم د چپرې پیرسکلو چې کله جرګه کوم د ډبوري چې دغه خلک کله جرګه کوم غلجو چې کله دا جرګه کوم دا خلک بل څوم پاسه هم دې سره نه ارسي ایکواټر ویلو ایکواټر د لاسه هم د مو معاملات ټوله خرابه کړي یاره چې یو سړی اورکزی نه وي کنه هغه د اورکزي نه ماما خالي داسې خو نیم اپر والا نوسي نیم لوور والا نوسي اپر والا رسي لوور ته جواب ورکړي لوور والا رسي اپر ته جواب ورکړي ته دا هم در سره شتاري دا هغه خبره وکړه چې صاحب یاره د تاسو بچي د تاسو یارونه مو حکومت ته بخلي یاره یو لا ګروپي نامه ورسې ورکوم د طالبانو ولا چا بچي د کورونا ورته پیسې ورکوم مړي دا چا واس کې نه دي کون سړی په خپل حیا دنیا باندې نه خبر کیږي خو لوبران دی لوړ دی خدای والی ریته سامي خدای وې مې حیا دنیا نه خلاص کوم کومه خبره مفتي صاحب کوله دې ځای ته سمو داسې په اسانه نیو راغلي دي تیراته لاس کالم خځو خیرتونه ټول کو لاس کالم کیم کې زکاتونه ټول کو خلکو راته پیغورونه راکولو نن د 2 روپیو سړی را پسې مو په کوواډ کې مړي نن سړی راځي مو په هغه باندې لیار باندې په پیرس خیل یا په میشتي چې خان ته د ټوله ورغزي وبلن لیار دی زه دوره ورغزي کمزوره وم بیا من لږه ساه واخسته د دغو د خلکو مقابلې شوم هر سړي هم خپل حق پر اخیستن وکړ د دغو خلکو د جواب شو اوس راته بیا یې څه وسه آرمي راوستل یې اپریشن دکی و ټیک ټاکی دکی خو صرف بنا دا جوړه کړی یې چې لاړ شه طالب سره کښېنه طالب سره مذاکرات وکړه طالب وباسه نو طالب ما نه راوستلی طالب چې راوستلی دی هغه یې د وباسي طالب خو ما 2008 کې دلته علاقه ویلولې وه 15 کاله ته وخلی و بیا کوم ځای نه راغله مرغۍ خو نه وه په اسمان باندې راغله خو همدغه چیک پوسټونه ورته راکړو راوسته اوس بیا یې که دا مطالبه نه منظوري ده څه د ما سره د طالب خلاف توپاک راواخله په 2008 کې په ټول پاکستان کې طالب خلاف توپاک اورکزي راخسته و ورسره وجنګېدم 1500 کسان مو شهیدان شو لیارې را باندې بند کړه زخمیان مو په غلجو کې شهیدان شو زخمیان مو په کورونو کې شهیدان شو دا راته حکومت لیار نه راګوره نن زه د طالب په خلاف توپاک راواخلم بیا ما ته یاره ته ما سره اپریشن کې عوام حصه واخله درېیمه مطالبه ارمادارې ما سره اپریشن وکړه نو تا ته خو ما بچي ویرونه تر زمان درکړي دي که نه په تنخواهوانو باندې اف سی کې پولیس کې آرمي کې هغو باندې اپریشن وکړه اپریشن خو ما د سپین ږیرو کار نه دی که نه د هر ډیپارټمنټ خپل کور وي بیا یې څه که هغه خبره نه وي اخري کوم مقصد یې سره یې څه بیا وځه زه څنګه وځم ما 14 کاله متاسي تېره کړه 14 کاله ما خیرتونه ټول کو دار په دار شوم زه به ووځم داسې په اسانې نه خو دې جرګې کې مشرانو ټول حصه واخلو دا بیله د کسنګبلې چې خبره نه رهده مجبور نه رهته غزه کې فیصله وکړي چې یو مور ووسمي او طالب سره جنګ کو چې کومه وجه کسنګبلې چې هغه خبره ورته صفا وکړه چې سبا دا قوم ونیسو تاسو د علاقه ولې ویلوله کوزه نه خبرې نه کېږي زه دا تپوس دی الور والا مشرانو هم کوم چې مو ورکزي یم څه فیروزخیلو چاو چې کشمیر دپاره ریلې ووځي که نه و څه ډبري دپاره نه ووځي د نه ګیله کوم زه دا ګیله غلجو والا و ډبري والا مشرانو اپر نام کوم څه بله ورځ په هندارې کې احتجاج و کسان یې وشتي وو هغه دپاره تا په غلجو کې او په ډبري کې د کشمیر ریلې کې و هغو کسانو څه نه ورسې دا اتفاق تا نه ړنګ دی تو خو به صرف یې میشتری شیخان دی علیخیل دی اورکزی څه شه ته څو پورې اورکزی نه وی شوی ته دا سوچ ما که څه د وسلو ور په امان دی اندازه مو علیخیل ملاخیل یلو څه موضوع کریم ته څه نشته ورو ورو دا ویروس بیماری ری در زیر الله پاک ته دغه اپر والا لور والا ټول په امان کې وساتي خو کس امید ده چې مو علاقې نه یوه میاشت نیم ورک شو مو یې شکر دی لاړو میاشتې نه بعد بیا راغلو دا بیا درسي دا ویروس دی دا څه اوس اپر اپریشن چلو شي دغه څه بله لیر چېرته دی خو لور دبسي که نه چې د لور چلو شي اپر ته سنټر ته ورسي د سنټر چلو شي اسماعیل ته ورسي که